د خوښیو روڼ سحر مو مبارک شه، د خوښیو روڼ سحر مو مبارک شه، د سپېڅلي لوی اختر مو مبارک شه. د مسلم ادبي بهیر کوټه قدرمندو کتونکو، لیدونکو او اورېدونکو، تاسو ټولو ته د مسلم ادبي بهیر کوټه له طرفه څخه د اختر مبارکي او دا څو شعرونه منعم صاحب لیکي چې دا څو خبرې مې زړګیه د زړګي ومنه، دا څو خبرې مې زړګیه له زړګي ومنه، که مینه نه کړې مینه زده کړه خواخوږي ومنه، او چې د اغیار په مخ زمانه مو په سپکه اخلې، چې د اغیار په مخ زمانه مو په سپکه اخلې، دا کړنې نه ښایي له تا سره بیخي ومنه، او خیر دی زما په شناخت زورې کې خو بس دومره وایم، خیر دی زما په شناخت زورې کې خو بس دومره وایم، راپورې مه کوه خندا دا مې زاري ومنه، دومره غرور در سره نه ښایي د سترګو توره، دومره غرور در سره نه ښایي د سترګو توره، څو ورځې ژوند یو ورځ به ځې دی فاني ومنه، او ځواني خزان لري لالیه ناز نخرې مه کوه، ځواني خزان لري لالیه ناز نخرې مه کوه، یو راځي خزان به دې ضرور په ګل ځواني ومنه، او عصمت منعم به درته ښکاري لیونی ګلابه، عصمت منعم به درته ښکاري لیونی ګلابه، به خیر دی دا یو ځلي لا بیا د لیوني ومنه، خیر دی دا یو ځلي لا بیا د لیوني ومنه. قدرمندو کتونکو اخر کې درته کوچنی شانتې پیغام پرېږدم چې زموږ مسلم ادبي بهیر کوټه تل دا هڅه کوي چې هغه شاعران چې کوم د سکرین په شیشه نه وي راغلي یا کوم د سکرین په شیشه راغلي وي چې د شعر د ادب د ډګر سره تعلق لري، کوم خلک چې د ادب په ټکر کې په شعر کې کار کوي، نو موږ ځو هغه خلکو سره معرکي کوو، تاسو ته معرفي کوو. همدغه شانتې د شاعرانو ملګرو څخه هم درخواست کوو که په ضلع کوټه کې وي، همداسې آس پاس کوم ځای وي، که کوم ملګري وي چې شعر لیکي د ادب په ډګر کې کار کوي، نو هغه ملګرو څخه موږ خواست کوو چې موږ به خپل نمبرونه په سکرین باندې درته وښایو چې موږ سره رابطه وکړي، او موږ به حتما ورځو کوم ځای ته چې دوی وي، موږ به هغه ځای ته ورځو او دوی سره مرکه کوو، شعرونه به ترې اورو. زموږ تل دا هڅه ده، دا یو بهیر موږ روان کړی دی، په دې کې موږ ستاسو څخه مرسته غواړو. دلریش صاحب لیکي چې په انتظار مې سترګې سپینې سوې ته کله راځي، په انتظار مې سترګې سپینې سوې ته کله راځې، پر وچېدو مې د زړه وینې شوې ته کله راځې، او ورځې کمرنګې د خوښیو ورڅکه ډکړې، ورځې کمرنګې د خوښیو ورڅکه ډکړې، او شپې هم بېزاره دي له مینې سوې، شپې هم بېزاره مې له مینې سوې ته کله راځې، اوښکې مې سترګو کې ولاړې وې زه داسې نه وم، اوښکې مې سترګو کې ولاړې وې زه داسې نه وم، پر دلریش ښې شېبې کمچینې سوې ته کله راځې، پر دلریش ښې شېبې کمچینې سوې ته کله راځې. له توجه مو پرنړیمن.